نن یکشنبه کابل د اسلامي امارت او د مرکزي اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ د یوې مشورتي ناستې کوربه و. په دې ناسته کې امیر خان متقي ویلي دي چې کابل د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ د پیوستون ځواک لري او دغه کرکټر یې په ښه ډول هم ترسره کړی دی. متقي په خپل سیاسي پیغام کې ویلي دي چې امارات غواړي ټولې شخړې د خبرو اترو له لارې حل شي، خو له خپلې خاورې دفاع او ساتنه هم خپل مشروع حق بولي. امارات په داسې حال کې هڅه کوي چې د مرکزي اسیا له هیوادونو سره خپل اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخې کړي چې د څو میاشتو راپدې خوا له پاکستان سره اړیکې په پریکون کې دي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په څو مهمو مواردو باندې بحث او خبرې اترې کوو. او هغه دا چې د امارات او د مرکزي اسیا په اړیکو کې شته فرصتونه او خنډونه کوم دي؟ کومې بدیلې لارې دي چې امارات یې کولی شي د پاکستان ځایناستې کړي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیاز یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله جامع صاحب، د پوهنتون استاد ذبیح الله اسلامي صاحب او د اقتصادي چارو شنونکی مطیع الله ځلاند صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ او بخیر راغلئ. سیاسي برخې ته به هم راسو. اول بل دغه اقتصادي برخې نه شروع کړو. ځلاند صاحب، فکر کوئ چې مرکزي اسیا کولی شي یو ښه بدیل شي په اقتصادي راکړو ورکړو کې او په ترانزیتي اړیکو کې د پاکستان، بیا په ځانګړې توګه د تورخم او د کراچۍ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته میلمنو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په اوسني حالت کې چې دواړو خواوې ته یو خوا موږ پاکستان سره په تقریبا په حالت جنګ او اقتصادي پریکون کې یو او دومې خواته ایران له اسرائیل او امریکا سره په جنګ ده. په دغسې یو حالاتو کې وړاندوینه مخکې هم موږ همدا وه چې په داسې یو حالاتو ته د آمادګي لپاره د افغانستان د تکیې اقتصادي سیاست نه د راوتلو یو ښه لاره دا ده چې باید مختلف بدیلې لارې ولري. او بهترینه بدیله لاره افغانستان ته له ډېر وخت نه د مرکزي اسیا لاره ده چې هغه بهترین بدیل ده. افغانستان کولی شي چې هم په اقتصادي لحاظ سره او هم اقتصادي او سیاسي ګډ لحاظ سره په د همسایه هیوادونو او هغه هیوادونو نه چې د افغانستان په د لنډ تاریخ کې افغانستان ورسره لوی د تجارت مخینه لري، د دغسې یو حالاتو نه د راوتلو او د تکیې د اقتصاد نه د راوتلو لپاره مرکزي اسیا یو بهترین اقتصادي رول ادا کولی شي. په دغسې یو فرصت کې چې مونږ کولی سوی چې مونږ بدیلې لارې انتخاب کړو، افغانستان وکولی سو چې مخکې له دې کړکېچ نه چې د اسرائیل او د ایران کړکېچ راځي او د امریکا او ایران کړکېچ راځي یا پاکستان سره یو داسې حالت ته مونږ ځو چې یو ناورین یا جنګ یا اقتصادي پریکون دغسې یو حالت ته ځو، نو حکومت وکولی سو چې مرکزي اسیا سره هغه لارې چارو باندې بحث وکړي، سفرونه وکړي، هغو سره خبرې وکړي. دا یو ډېر ښه ګام و چې دا اخیستل شوی ده او دې باندې مخکې له مخکې نه خبرې شوي دي او د اقتصادي هغه کوریډور فعالولو او د اقتصادي داسې نندارتورونو جوړولو په دې فرصتونو باندې ګډ کار سره کړی ده، هم قزاقستان سره، هم ازبکستان سره او هم نورو ترکمنستان نورو هیوادونو سره. دا یو ډېر ښه اقدام و چې له مخکې نه څو میاشتو نه په دې باندې کار روان و، تقریبا د څو کلونو نه، ولې په ښه نتیجه یې هم ورکړه ځکه چې په دواړو حالاتو کې چې ایران اوس مونږ ګورو چې ایران اسرائیل یا امریکا سره په جنګ ده، په دغسې یو جنګي حالت کې چې ټوله نړۍ د تیلو د یو غټ کمښت سره مخ ده او د تیلو قیمتونه بیخي فوقالعاده چیک شوي دي، په دغسې یو حالاتو کې هم افغانستان کولی شي چې د مرکزي اسیا نه تیل افغانستان ته وارد کړي او هغه قیمت چې بېساری لوړ شوی د هغه قیمت تر یو حده پورې کنټرول وساتي. اوس کوم قیمت چې د تیلو په مارکیټ کې ده 8 یا 8 دا هغه قیمت ده چې زمونږ همځایه هیواد زمونږ په 2 چنده باندې تیل په مارکیټ کې پلوري. دا د تیلو حالت ده چې په همسایه هیواد کې راغلی ده او همداسې نور د غذایي توکي او نور مواد چې دي دا مستقیما د تیلو قیمت په هغې باندې تاثیر کوي ځکه ټرانسپورټ قیمته کیږي، د هغې لیږد قیمته کیږي او دا څومره چې دې باندې د تیلو د ګرانښت په دې باندې تاثیر راځي، هم مهاله د نورو غذایي توکو قیمتونه هم ورسره لوړیږي. نو افغانستان وکولی سوی چې د مرکزي اسیا د دغه تقریبا د 1 کال 2 کالو دغه سفر او دغه ناستې او دغه اقتصادي ډایلاګ وکولی سوی چې دغه حالت ته آمادګي ونیسي او دا یو بهترین الټرنیټیو او بهترین بدیل و چې مخ ته دوی لاړل. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسئ. استاد،
تاسو ګورئ آیا امارات کولی شي چې له پاکستان سره داسې هوکړې ته ورسیږي او دا ډول تضمین له پاکستان نه واخیستل شي که چیرې پاکستان غواړي مرکزي اسیا ته لاړ شي نو باید د افغانستان لارې نه لاړ شي او افغانستان هم که د تورخمو له کراشین استفاده کوي باید د پاکستان خاوره وکارول شي. داسې هوکړې ته دواړه هیوادونه ورسیږي چې که پاکستان له خپل اړخ نه او یو طرفه تورخم تړي نو افغانستان به هم د پاکستان ټولې لارې مرکزي اسیا ته وتړي. یعنی دواړه لوري داسې تضمینونه یو بل ته ورکړي چې تجارت او سوداګري د سیاست قرباني نه کړي. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته میلمنو ته او هغه کسان چې مونږ د تلویزیون په پرده ګوري. نیازی صاحب ډېر ښه سوال دی. یو مسله دا ده چې همیشه مونږ او تاسو دغه تعریفو په تجارت کې کله چې دوه ملکونه د یو بل سره د اقتصاد د نګاه نه تجارت کوي ځکه دا خو منل شوی حقیقت دی چې یو ملک خپل ټول نیسیسیټي یا ضروریات چې دي د مارکیټ هغه تقاضا چې د هغه په خپله نشي پوره کولی نو د همدغې نه یو بین المللي تجارت منځته راغلی دی ځکه هر څوک خپل خام مواد لري خو نشي پروسس کولی ځکه هغه کپیسیټي یا هغه استعداد د بشري منابع یعنی ورسره یا هغه ټکنالوژي نه ورسره چې پروسس یې کړي نو یو ملک په بل ملک پورې حتما یو اقتصادي پیوستون لري. د دې وجې نه زه خو داسې وایم چې دغه کړکېچ چې هر څومره موږ د پاکستان سره مخې ته یوسو پاکستان چې دی اصلا نه غواړي چې یو اقتصادي قوي او یو د سیاسي یو ملک په آسیا کې ولري او دا نشي لیدلی. نو د دې وجې نه زه وایم چې امارت اسلامي اول خو بدیلې لارې وګوري او اوس یې هم ګوري او اوس هم روان دی چې منځنۍ اسیا سره خلیجو هیوادونو سره زموږ هغه هیوادونه چې د افغانستان په شمال کې واقع دي اوس هم د هغوی سره دغه مشورې کیږي ناستې کیږي قراردادونه کیږي په مختلفو شکلونو سره چې تر څو د افغانستان بازار په پاکستان باندې ونه تړل شي. خو که بیا هم موږ او تاسو دم لاچاره ده د اقتصاد د وجې نه چې موږ او تاسو د بیخي پوره د پاکستان نه لاس واخلو ځکه دا خو جغرافیایي جبر ده ځکه هغه خو د موږ لپاره یو مسله دا ده چې هغه ترانسپورټ کاست چې موږ او تاسو یو شی نقلو رانقلو هغه ته نورو هیوادونو نه موږ ته د پاکستان نه په ارزانه پرېوځي. بل دا دی چې موږ د پاکستان سره یو فرهنګي تړاو لرو هغه تولیدات چې پاکستاني تولیدي کم از کم د موږ د فرهنګ سره مناسب دي. نو زه داسې وایم چې اول باید دواړه هیوادونه خپلې مشترکې منافع په نظر کې ونیسي. دا د اقتصادي نګاه نه همدغه دی چې هر څه شی فرض مثال ته هغه اقتصادي روابط منځته راځي هغه د خپلو مشترکو منافعو په اساس باندې. زه وایم راځئ پاکستان د خپل منافع په نظر کې ونیسي او امارت اسلامي د خپل منافع په نظر کې ونیسي. که چیرته بیا د دې نه وروسته دا تحلیل کړي دا موږ او تاسو داسې نشو ویلی چې نه د پاکستان سره موږ بیخي هېڅ رابطه نشو ایجادولی د اقتصادي د وجې نه کولی شو ځکه موږ ضرورت لرو هغوی موږ ته ضرورت لري. خو باید یو تضمین ورکړي پاکستان چې په خپل سر باندې تورخم و نورې لارې ونه تړي. زه خو داسې وایم چې دغه تضمین ورکول چې دي دا خو ښه خبر ده خو زه داسې وایم چې امارت اسلامي به تضمین ورکړي خو تر اوسه پورې ګوره موږ او تاسو یو شی لرو د ټرسټ یا د اعتماد په نامه باندې د یو شي چې اعتماد د منځ نه ولاړ شي بیا خلک په هغه باندې ډېر اعتماد نشي کولی. یعنې ټول افغانان په دې باندې معتقد دي چې موږ کولی شو چې د پاکستان سره په ښه طریقه باندې هغه تجارت سرته ورسو او د موږ دپاره منفع یا فایده ده خو د امارت اسلامي حکومت په دې باندې ډاریږي چې وروره دوی چې دي بیا هم د موږ دپاره هغه کومه نقطه چې فرض مثال موږ ته د ضرر رسیږي بیا هغه هم پیدا کوي بیا هم متضرره کوي. زه داسې وایم چې تنها د دې هغه نه باید د یو منځګړو هیوادونو په اساس چې هغه یو څه اقتصادي قوت یو څه سیاسي قوت ولري د هغې په اساس باندې که دواړه کېنول شي په میزونو سره تنها داسې نه کړي چې په یو وار باندې موږ او تاسو بحث وکړو هغه نتیجې ته ورسېږو. خیر و سلامت اوسئ. جامع صاحب په داسې حال کې چې په اورمچي کې هم خبرې اترې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې دي. نن متقي وویلې چې دوی د شخړو د حل لپاره مذاکراتو ته ارزښت او لومړیتوب ورکوي خو دا حق هم لري چې له خپلې خاورې څخه مشهور دفاع او ساتنه وکړي. دا خبرې اسلام آباد ته کوم خاص پیغام انتقالوي؟ مننه. سلامت هستید ناظر صاحب د بحث ګډونوالو ته او تلویزیون لیدونکو ته. لومړی خبره خو دا ده چې افغانستان د سیمې د یو اقتصاد په سیمه کې د اقتصادي لیدلوري پر اساس باندې او د افغانستان د بهرني سیاست د تاریخي دوکتورونو پر بنسټ باندې او دا چې افغانان هیڅکله تاریخي اړخه او یرغلګر نه دي واقع شوي
او په ټولو کې زموږ لید دا و چې له ټولو ملتونو سره د دغه سیمې له فرصتونو څخه او دغه سیمې له وړتیاو څخه د سیمې د ثبات لپاره باندې ګټه واخلو نو دا ثابته ده او دا چینایان هم د اعتراف کوي، اسلامي نړۍ هم د دې درناوی کوي او سیمه هم د دې تاریخي مخینه په مخ کې لري. همدا اوس افغانستان له مرکزي اسیا سره پراخې اقتصادي اړیکې لري او مرکزي اسیا هېوادونه د افغانستان همدغه تنوع ته په کتور سره او دا چې مرکزي اسیا پوهېږي چې افغانستان په سیمه کې د اقتصاد محور او توازن د بهرني سیاست د لیدونو پر اساس باندې هڅه کوي چې سیمه یو همغږي دریځ راوبولي او دغه دریځ هم د اقتصادي کریډورونو د لیزونو نږدې سیاسي اړیکو او ګډو امنیتي تفاهماتو او تړونونو پر اساس ده او دا د افغان اوسني حکومت په تیر 4 کال کې ثابت هم کړو. د پاکستان په عین حال کې ځکه هم افغانستان د سیمې د مرکزي اسیا له اقتصاد محوره نظم سره چې البته په ټولو کې نړیوال نظمونه سیمه ییز محور سوي دي له سیمه ییز اقتصاد محور نه په سره تړلې ده او له ترکمنستان، ازبکستان او حتی تاجکستان او ګڼو نورو سره نږدې اړیکې لري او چین هم د یو ستر هیواد په توګه باندې په آمو دریا او د میزانه کې پانګونه کړې ده او دا د افغانستان اقتصادي لوري پر سیمه کې د ثبات او د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي تنوع پر اساس باندې شني. د پاکستان بحث په دې کې یو څه شاذ او ځانګړی ده ځکه پاکستان خو لومړی د جغرافیې یو ډېر بدرنګه جبر ده د استعمارونو د مصلحت پر اساس رامنځته شوی ده. له پاکستان څخه به زموږ تحلیل دا وي چې پاکستان آیا کومه اشغال او یرغل چې کوي او کوم افغان وژنه چې کړې ده او په سیمه کې چې کوم پراکسي ډلو او استخباراتي نیابتي جګړو ته لمن هواره کړې ده او کوربه ده، آیا دا خبره د نن ده که د پاکستان د نږدې 88 کاله تاریخ عمر ته ورګرځي؟ بحث دا دی چې پاکستان تر څو د خپل تاریخ د عمر په اساس باندې خپلې پالیسۍ پر سیمه کې نور له د سړي جګړې له افکارو، ذهنیتونو، ګټو معاملاتو څخه د اوسني واقعیتونو چې هغه له مرکزي اسیا سره پر اقتصاد محوري ولاړ دي، د سیمې پر ثبات ولاړ دي، د دغه ملتونو پر نږدېوالي ولاړ دي، دې ته باید دا بد ومني. پاکستان بد ومني چې په کابل کې امن ورته په کابل کې د نظام چینج او چلینج نور تاریخ پاتې رسېدلی. کابل باید ومني چې په ډاکا کې د خپلسرۍ په اساس باندې واک ته د یو شمېر ډلو رسېدل ناممکن ده. کابل باید دا ومني چې د ډهلي نامنع کول په سیمه کې ټول اقتصادي فرصتونه په بې ثباتۍ بدلوي او دا ورته د منلو دا سیمې ته د منلو وړ نه ده. البته اسلام آباد خیمه اسلام آباد دا باید ومني چې د تهران پر ضد باندې د امریکا جبهه باید نشي او کابل البته د پاکستان پر ضد د پاکستان پر خلاف باندې دا سیمې ته ښودل. هند ته د کابل دکتورین د ثبات دکتورین ده، تهران ته کابل همدا اوس راکچه وایي چې یو بااعتماد تاریخي او شریک ملګری ده. ډاکا د کابل دغه پیغام درکړی ده او سیمې د کابل د چین او روسیې په شمول باندې د کابل دغه درایت، ذهنیت، فکر او د پالیسۍ پر اساس باندې عمل دا تحلیلوي. نو بنان توپ د پاکستان په میدان کې ده چې اول له سیمې سره سوله وکړي، دویم خپل خلک ترهګرۍ په نامه ونه وژني، دریم مسله دا ده چې پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې ناامني ترهګري دا د حل لاره نه ده او دا هغه څه چې کابل تل دې پیغام ورکړی. په تیر 4 کال کې د افغانستان له جغرافیې څخه د سیمې هیڅ هیواد اندېښنه نه لري. د سیمې ټول هیوادونه غواړي له کابل سره ستراتیژیک او نږدې تعامل ته ولاړ شي. دا پاکستان ده چې ټوله سیمه ترې شکایت لري او دا افغانستان ده چې ټوله سیمه په ثبات باندې باور لري. دا پاکستان ده چې له سیمې سره سوله نه لري. دا کابل ده چې سیمه اقتصادي رغون ته غواړي. دا پاکستان ده چې یو مقتدر واحد او متحد افغانستان غواړي. دا افغانستان ده چې د پاکستان د ولسونو لپاره سوله غواړي، د پاکستان علماو ته درناوی لري او په پاکستان کې امن غواړي او بنان دا پاکستان ده چې بنان زما خبره په ټول کې دا ده چې موږ د سیمې پر ظرفیت باندې باور لرو، مرکزي اسیا خپل ستراتیژیک دوست بولو، پاکستان سره هم پر سوله باور لرو، خو د ملا برادر اخوان د خبرې پر اساس باندې زموږ حافظه سنجیده ده او زموږ د خپلو بدرنګو دښمنانو پر وړاندې سخته او سنجیده حافظه لرو. ډېره زیاته مننه کوم کور دی ودان ځلان صاحب. تقریبا د 15 کاله پوره کېږي، امارات هم ډېره زیاته هڅه کړې ده چې اقتصادي رغونې رامنځته کړي. خو دغه بهرني اقتصادي اړیکو کې هغه ډول چې تمه یې کېده پرمختګ نه ده شوی، هغه ډول چې باید د افغانستان اقتصاد غوړېدلی وی، هغسې یو څه نه دي رامنځته شوي. لاملونه په څه کې ګوري؟ یوازې د امریکا بندیزونه او محدودیتونه دي که نه نور فکتورونه هم پکې دخیل دي؟ اصل کې اقتصادي وده صرف او صرف دا نه ده چې موږ د نړیوالې یا سیمه ییزې اړیکې په فعاله کړو. سیمه ییزې اړیکې که څه هم سیاسي لحاظ سره موږ ته مهمې دي او د سیاسي
انزوا نه د راوتلو یوه ښه لاره ده، یوه ښه بېلګه ده. همداسې اقتصادي انزوا نه د راوتلو هم یو ښه بېلګه ده او ښه لاره ده. ولې موږ که چېرته غواړو چې د دغسې یو حالت نه چې افغانستان پکې قرار لري چې هم د قیمتي بحث ده، هم د بېروزګاري غټه کچه موجوده ده او ورځ تر بلې دا کچه زیاتیږي، که داسې یو حالت غواړو چې د دې حالت نه راوځو، نو موږ ته پکار ده چې په خپل هیواد کې دننه په کارپوریشن او لویو کمپنیو باندې کار وکړو. هغه تولیدي غټې کمپنۍ چې هغه په زرهاو او سلهاو کارمندان او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، دا هغه وخت کې ممکنه ده چې په افغانستان کې د لویه پانګونه وشي. او لویه پانګونه که موږ غواړو چې په افغانستان کې وکړو، نو لازمه ده چې موږ لوی هغه تجاران، افغان تجاران دې ته راوهڅوو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري او پانګونه وکړي، یا نور نړۍ د سیمې او یا د نړۍ لوی تجاران افغانستان ته راتشویق کړو چې افغانستان ته د راسي او دلته د سرمایه ګذاري وکړي. د دې لپاره مختلفې لارې دي چې دغه هڅونه ترسره کیږي. یوه لاره دا ده چې لکه څنګه چې دوستانو ویلې چې ثبات ده، که چېرته امنیتي او استقرار او ثبات دلته امنیت موجود وي، نو پانګوال هڅه کولی سي چې هغه دلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري او پانګونه وکړي. که چېرته ثبات موجود نه وي، امنیت موجود نه وي، بیا دا حالت ته موږ نسو تللی. نو په لویه کې افغانستان کې د لویو شرکتونو، د لویو تولیدي فابریکو د جوړښت سره زموږ د روزګار مسله حل کېدای سي. بل ټولو نه مهمه خبره د ټریډ او د تجارت او د سوداګرۍ ده. موږ افغانستان په د آسیا په چهارراهي باندې په هغه صورت کې بدلولی سو چې موږ د ټرانزیټ لارې خلاص کړو. لکه څنګه چې اوس په دې باندې کار روان ده چې واخان سره د واخان کوریډور فعالیږي او دغه لارې جوړیږي. په منځ کې د انفراسټرکچر او د دې د زیربنا د جوړولو ضرورت په کوم باندې چې کار روان ده، ولې دا باید سرعت پیدا کړي، دې ته باید ځانګړې پانګونه وسي، دې ته باید ځانګړې فنډ الوکیټ سي. بل ټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ خپل افغانستان کې هر هغه څه چې استخراجوو، که هغه قیمتي کاڼي دي، که هغه نور مواد دي، دغه مواد باید په خام شکل کې په نړۍ باندې خرڅ نشي. دغه فکر باید بدل کړو. موږ په افغانستان کې باید په اوله کټګوري کې دغه خام مواد په نیمه تولیدي شکل باندې بدل کړو او په افغانستان کې دې ته فابریکې جوړې کړو. هر هغه پانګوال چې افغانستان ته راځي او د دې په استخراج باندې کار کوي، ضمناً باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي چې دغه استخراج لپاره څنګه کې داسې فابریکې ورته جوړې سي چې دا خام مواد په هغه فابریکو کې تولید او پروسس شي او بیا په نړۍ کې خرڅ سي. حد اقل که موږ فاینل ګوډ یا اخرني تولیدي توکي ته کله هم که دا موږ رسول وغواړو، که دې ته موږ رسیدګي کولی سو، دومره پانګه موږ ترلاسه کولی سو، یا دومره پانګه موږ په داخل کې برابرولی سو چې داسې فابریکې، داسې تولیدي فابریکې دې جوړې کړو چې د استخراج ټول خام مواد په افغانستان کې پروسس شي او اخرني تولیدي توکي دې په بازار ته ووځي او بازار کې د بازار موندنه وکړو او خرڅ دې کړو. که چېرته دغسې یو سناریو، داسې یو حالت ته نسو رسېدلی، حد اقل نیمې ته باید ځان ورسو. باید داسې څوک پیدا کړو چې داسې کمپنۍ چې په افغانستان کې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کړي، نیمه پروسس حالت ته ورسي او نړۍ باندې خرڅ کړي. ځکه که چېرته مونږ خام مواد په همداسې شکل باندې بازار ته باسو، دا نه صرف مونږ د افغانستان ذخایرو سره او د افغانستان ډېر ارزانه ځي، په ډېر کم هغه باندې ځي. بل د دې تر څنګه که چېرته مونږ ټولو نه مهم ټکی چې زه بیا دا وړاندیز کوم، هغه دا ده چې مونږ په داخل کې باید په سټارټ اپس باندې او په نوي وړو شرکتونو باندې کار وکړو او د دې لپاره یو میکانیزم ایجاد کو، یو پالیسی ایجاد کو، یو سټراټیجي ایجاد کو چې هغه د خپل د افغانستان وزارت تجارت، اقتصاد خونې سره او په نړیواله کچه، په ملي کچه باندې دې ته داسې یو سټراټیجي جوړه سي چې څنګه موږ د خپل افغان تجاران، شرکتونه ابتدایي حالت نه د وړه سټارټ اپ نه راوړو، دا ورسو منځني شکل ته بیا په لوی شرکتونو ته بدل کړو. ځکه چې په نړۍ کې میلیونران هغه وخت کې جوړیږي چې هغه دولت ورته فکر ورکړي، دولت ورته انګیزه ورکړي، دولت ورته سپورټ ورکړي. لکه دا اوس مثال د امریکې ده، امریکې خپلو میلیونرانو بلیونرانو ته په نړیواله کچه مارکیټینګ کوي، ځان سره یې ګرځي، رئیس جمهور یې له ځان سره په بل هیواد ته د پانګونې لپاره وړي. هغه هیواد کې رئیس جمهور دې ته دومره زمینه سازي کوي چې حتی هغه هیواد دې ته مجبوره کوي چې په دغه کمپنیو کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې د هغه هیواد نه افغانستان خپل هیواد ته پانګه راوړي. بخیر و سلامت اوسئ زلان صاحب محترم. استاد فکر کوي چې څنګه موږ کولی شو یو اقتصادي غوړېدا رامنځته کړو؟ ځینې موارد ته زلان صاحب اشاره وکړه. نورم بعض اقدامات شته چې هغه باید ترسره کړو، د مالیاتو برخه کې تخفیف راولو، کوم څه چې په افغانستان کې تولیدېږي که عینا مواد له بهر راځي په هغه باندې یو څه تعرفه زیاته کړو، د برېښنا او انرژي په تامین کې همکاري وکړو، یو څه د ځمکو په ویش کې همکاري وکړو. څه کیدای شي چې څه باید ترسره شي؟
مسله داسې ده چې کله چې یو اقتصادي پراختیا منځته راځي او زما ډېر بخیر صاحب زما د پوښتنه غوړچان دا ده چې دغه غوټه چیرته ځان راګیر کړی ده چې ډېر هڅه م افغانستان ګورئ مونږ او تاسو همیشه خو یو خو دا دی چې ګورو هغه هیوادونه چې هغه ډېر توسعه یافته هیوادونه دي هغوی چې کومه پالیسي یا سټراتیژي جوړوي هغه د اوږدمهاله دپاره یې جوړوي او مونږ او تاسو بدبختانه په مسلمانانو کې یو مسله داسې ده چې هغه ډېر عجله کوي او یو خوځښت یا پراختیا دا معلومه ده چې یو توسعه منځته راځي او په ډېر سرعت سره هغه په ډېر سرعت سره بیرته لویږي هم نو مسله دا ده زه به دا بحث د یوې نقطې نه راواخلم یو مونږ او تاسو په اقتصاد کې یوه نظریه لرو د روسټرو هغه په دریو مراحلو کې دا بحث ترتیب کړی دی اول بحث یې دا دی چې اوله مرحله دا ده کله چې یو هیواد غواړي چې توسعه پیدا کړي هغه باید خپل ضروریات ته داسې متوجه اوسیږي چې هغه خپل هغه ضروریات چې هغه یې وروره د مرګ نه یا سروایول یا په هغه باندې یعنې ژوندی پاتې کېږي هغه لاسته راځي یو دم مونږ هغه نقطې ته نشو رسېدی په دوامه مرحله کې مونږ او تاسو داسې کولی شو هغه وایي چې مونږ دغه کمپنیانې یا د شرکتونه چې جوړوو دغه کم از کم د اولیه نه دوهمي ته ترتیب کړو معنا دا ده چې خام مواد مونږ او تاسو راوړو یو څه پروسس یې کړو په دریمه مرحله کې بیا مونږ او تاسو دې حد ته رسیږو چې غټ کارپوریشنز راشي او دغه خام مواد چې پروسس شوي دي دا بیرته څه شی کو پروسس کو یو خو مسله دا ده چې اصلي هدف دا ټوله دنیا کې چې ته وګورې او د اقتصادي مطالعه کې د اقتصاد د وجې نه چې هغه هیوادونه توسعه پیدا کړې ده هغه خپل داخلي صنعت د ودې دپاره یې کار کړی او هغه یې داسې کار نه دی کړی چې په یو ورځ یې کړی یو میاشت یې کړی یو کال یې کړی کلونه پرې تېر شوي دي ځکه دې کې څو مسایل دي یو دا دی چې هغه بشري سرچینې چې هغه متخصصي دي یا مسلکي دي د هغه د تخصص کولو دپاره یې نور هم کار کړی یا یې هغه بهرني هیوادونو ته لیږلي دي په یو بخش کې متخصص کړي یا یې هغه کمپنیانې تشویق کړي دي راوستلي دي په هغه ته یې متخصص کدر تربیه کړی دی دوام دا دی چې هغه خام مواد چې دی هغه یې په شکل د سرچینو لري هغه یې پروسس کړي دي او هغه یې داسې نه دي کړي چې یو کمپنۍ ته یې وارد کړي دي چې من حیث د خام موادو ته پروسس کول اړ شه دریمه مرحله دا ده چې مونږ او تاسو د مختلف ټکنالوژۍ نه استفاده کړې ده داسې نه دی چې مونږ او تاسو په ټریډیشنل شکل باندې چې مخکې څنګه و اوس هم دی او څلورمه مرحله کې دا ده چې دلته مونږ او تاسو کولی شو چې فرض مثال دغه تشویق کو یو خو یو مسله دا ده چې مونږ په اقتصاد کې هغه ته اکنامک سبسیډایزیشن وایي یا اقتصادي تکیهګاه وایي دا د حکومت کار دی یو مسله دا ده چې هغه باید مونږ او تاسو مختلف هغه سرمایه ګزاران تشویق کو یو خو دا د مالیه پې کمه کو یا د برق هغه وکړو د سبسایډیز په شکل باندې وکړو تر څو چې راشي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي ځکه اوس خو د افغانستان د ټولو خلکو دپاره په داخل کې دغه امنیت موجود دی او د سرمایه ګزارۍ فرصتونه موجود دي ډېر جامع صاحب فکر کوي چې مرکزي اسیا په ښه جیوپولیټیک او جیوکانومیک ظرفیتونه لري چې افغانستان هم کولی شي ترې استفاده وکړي د افغانانو تاریخي باور هم دا د اوسني سیاسي واقعیتونه او په عین حال کې اقتصادي د اړتیاو د خوځون بحث د سیمه ییز اقتصاد محوره لیدلو پر اساس چې افغانستان د مرکزي اسیا او د سویلي اسیا ترمنځ د پراخې اقتصادي غوړېدا او په لوی کې د اقتصادي رنسانس او د ثبات محوره اقتصادي اړیکو د رامنځته کولو پل ده او دا هغه څه چې د ابریخم له لارې له وخته د ابریخم د څلور لارې چې چین د رغونې ته کار ویلی ده او له غاړه غواړي د امریکا له اقتصادي فشار ځان وباسي افغانستان د دې ظرفیت درلود او افغانستان په ګڼو امپراتوریو کې د کاپیسا او کابل په دریځ باندې د دغه اقتصادي لارو پالونکی و اوس چې کوم امن په کابل کې راغلی ده او د افغانستان د سیاست لویه برخه په اقتصادي ثبات ده او له سیمې سره په تعامل ده او د اقتصادي اړیکو لویه حکمت یا ظرفیت په دې کې ده چې سیمه له اقتصادي له سیاسي
شخړو څخه او له امنیتي لیدلورو څخه داسې دریځونو ته بوځي چې په هغو کې د دغه سیمې ملتونه پر ثبات کې زونه کوي، دغه سیمې ملتونه وکولی سي اقتصادي سکون او الفا ته ورسېږي. افغانستان غواړي د دې سرلاره اوسېږي. که څنګه چې مخکې دوستانو یادونه کړه، موږ باید د ټرانزیټ لار ورته کافي ظرفیت نه لرو. د افغانستان د لارو جوړونه چې مثلا په پاکستان کې دا تر 2011 کاله پورې نږدې 2,50,000 د ټریلۍ لپاره یوازې لار جوړوي. ولې زه په دې باور یم چې اوسنی ثبات د سیمې اقتصادي دریځونو ته او تشبثونو ته او خوځونونو ته دا فرصت ورکوي چې د کابل دریځ وکاروي، د کابل کوریډورونه باثباته کړي، د کابل سیاسي جیوپولیټیک په مثبت اقتصادي ستراتیژیک لید باندې بدل کړي. پاکستان ته دا پراخ ظرفیت دی چې خپل امنیتي لیدونه په دل بدل کړي، لکه څنګه چې مرکزي اسیا د انرژي په بحث کې چې جنوب اسیا یا سویلي اسیا هند غوندې یو ستر او غوړېدونکی او مخ پر ودې اقتصاد ورته اړتیا لري. که د مرکزي اسیا دغه انرژي جنوب ته ولاړه سي، خصوصا پاکستان خپله دې ته تږی ده، هند خپله دې ته پراخ بازار لري، دا به په سیمه کې د ثبات لیدلور رامنځته کړي. او د کابل دغه ارمان چې سیمه د امنیتي تضادونو پر ځای باندې په اقتصادي دریځونو باندې او مراندو باندې وپوهي، دا به زموږ لوی کار او دا به د سیمه کې د افغانانو د خپلو تاریخي لیدلورو چې جرګه د سوله د خبرې دي او ګډ کار ده او د ملتونو ترمنځ په د پریکون پر ځای باندې د نښلون په دریځ او افکار باندې ټینګار ده بوزي. په عین حال کې مرکزي اسیا چون د خزر سمندرګي او په عین حال کې د چین او روسیې ترمنځ په یو اقتصادي بندون کې راګرده، د افغانستان ثبات او په لوی کې له پاکستان او له هند سره نږدې اقتصادي راشدش به د دې زمینه برابر کړي چې مرکزي اسیا له دغه اقتصادي بندون څخه یو اقتصادي غوړېدا او انقلاب ته بوځي او د دوی انرژي، د دوی فرصتونه، د دوی اوبو دا به یوازې د روسیې په ګروګان کې نه وي. او ځکه هم که تاسو د ترکمنستان بحثونه له کابل سره ګوري، که تاسو د ازبکستان اقتصادي لوري ګوري، که د دوی د ایالتونو کابل او پلاو ته راتګ ګوري، یا د پټافي باندې دوی په پنګنو ګوري، یا په افغان ترانس باندې، یا مثلا له یوې لارې یو کمربند څخه دفاع، دا په لوی کې ده چې مرکزي اسیا غواړي د افغانستان له دریځونو څخه خپل اقتصادي شریانونه د سیمې د مرکزي او سویلي اسیا په وجود کې رامنځته کړي. بنان بحث دا چې زموږ غوښتنه دا ده او د سویلي اسیا هیله دا ده چې پاکستان باید له هند، کابل او مرکزي اسیا سره په دغه اقتصادي رغون کې، په دغه اقتصادي سوله کې، په دغه فرصتونه کې راونغاړي، هم به دوی له قرضونو خلاص شي، هم به په سوله کې او هم به سیمه له نړۍ سره په لویو او د اسیا یوویشتمه پیړۍ د اسیا پیړۍ ده، د اسیا پیړۍ کې موږ توانېدلو چې په د محکومیت او بېوزلۍ پر ځای باندې په رغون او اقتصادي تړلتیا کې اوسو. ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو، ورځو لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. ځلاند صاحب، تاسو وګورئ چې د افغانستان 7 میلیارډ ډالر شتمني کنګل شوې ده. ویزې آزاد نه دي چې افغانان تګ راتګ وکړي، بشري قوار لاړه شي، راشي، افغانان لاړ شي، د نورو خلکو تجربونه زده کړه وکړي. یعنی یو باور دا ده چې دغه سیاسي اړیکو له وجې نه د افغانستان اقتصاد ځکه زوبل شوی ده، ځکه چې ډېر نفسګیرو په تنګو نفسو کې حرکت کوي. تاسو هم په همدې باور یاست؟ دې کې شک نشته چې که موږ فرض مثال همدغه محدودیتونه چې مخکې نه وو، که دغسې محدودیتونه لکه دا اوس چې کوم محدودیتونه دي، که دا نه وای نو شاید موږ لږ آزاده لاس درلودلی په اقتصاد کې او څه پالیسیانې چې اوس په کار اچول سوي دي شاید لږ په آزاده باندې موږ تجارت کولی سوی. د دې سره شاید ځینې محدودیتونه هم شاید وای، او هغه محدودیتونه دا دي، یو غټ خطر چې و هغه د سرمایې فرارو. تر یو حده پورې دا سرمایه وساتل شوله، که دا د محدودیت د پالیسي په اساس باندې وساتل شوله او که د هرې بلې پالیسي په اساس وساتل شوله، هغه دا ده چې زمونږ بانکونو کې چې څومره سرمایه وه، بانکونه د رکود له حالت نه راوژغورل سول. یو ګټه وه د دې پالیسي. ولې دا په داخل کې البته، ولې بیرون نه چې زمونږ کوم محدودیتونه دي د سرمایې کنګل کېدل، دا اقتصاد ته زمونږ ډېره غټه ضربه رسولې ده. مونږ بانکي ټرانزیکشنونه، مونږ بانکي د پیسو لیږد په اسانه نشو کولی او مصرف هم ډېر لوړ سوی ده. ولې بیا هم بدیل لارې خیر ورته پیدا شوي دي، دې کې شک نشته. خو زمونږ اساسي مشکل دا نه ده نیازی صاحب چې مونږ دې په
د محدودیتونو په وجه باندې بند یو. ځکه د محدودیتونو یو مثال تاسو ته ووایم، د ډېری خلک به شاید دې نه یا خبر یا نه خبر، ایران کوم محدودیتونو سره چې ایران مخ ده په دې سیمه کې نه، په دې ټوله نړۍ کې څوک نه ده مخ. ولې ایران باوجود د ټولو محدودیتونو څخه دوی کولی سوی چې د بیټکوین کرنسي یا د کرپټو کرنسي استفاده کړي. څنګه دا کار کړی؟ دوی وکولی سو چې دوی چین سره په د همدې هرمز د تنګي نه په استفادې دوی وکولی سوی چې چین باندې تیل خرڅ کړي، او هغه تیل چې دی هغه په څو برخو کې بیرته هغې نه کرنسي او پیسې لاسته راوړي. یوه برخه دا وه چې دوی د چین سره په قرارداد درلوده چې په داخل د ایران کې انفراسټرکچر او زیربنایي پروژو تمویل کړي او دې کې سرمایه ګذاري وکړي. یوه دوهمه دا وه چې دا کرنسي او دا پیسې چې دي دا په داسې شکل کې تبادله کېدلې، د کرپټو په شکل کې تبادله کېدلې، او په متفاوتو اکاونټونو کې دا پیسې بیرته ایران ته راتلې. ولې دې باندې داسې محدودیت نړیواله سطح باندې په کرپټو باندې او بیټکوین باندې موجود نه و چې دوی د ایران محدود کی، او یا د ایران سټیټ یا خپل حکومت ډیبټ او کریډټ هم ډیر اسانه کار ده، ډیر نه دا بدون د محدودیت دا کار دوی وکولای سوی. اوس په دې باندې نړۍ حیرانه شوې ده چې مونږ ونه سو کړی چې د کرپټو محدودیت په کرپټو باندې محدودیت وضع کړو، تر څو ایران ونه شي کولای چې هغه دا ټریډ د سوداګرۍ د تیلو وکړي. ولې دې ته چې اوس متوجه سو که چیرته دوی اوس دا محدودوي، دې سبب د کرپټو مارکیټ چې د نړۍ لویه اقتصادي پانګه چې په ټریلیونونو ډالر بلیونونو ډالر ده، او غټ ترینه پانګوال چې د دوی خپل د امریکا پانګوال دي، هغه به سره متاثر کیږي. ځکه دا مارکیټ کې غورځيږي، ټول نړۍ به سره متاثر کیږي، د سټاک ایکسچینج به سره متاثر کیږي. نو د دې له خاطر دوی ډیر غټ دې ته تحریم نسی وضع کولای، او دا آزاد تر اوسه پورې آزاد ده. ولې دې په فکر کې دی چې دا څنګه محدودیت کړی سي. یعنی دا په دې معنی چې موږ په اقتصاد کې بیا هم لار لرو چې موږ د اقتصاد په تحرک کې راولو، موږ د ترانزیکشن وکولای سو، موږ د تجارت او سوداګرۍ ته ادامه ورکړو. هدف دا ده چې موږ په لوی کې دې ته یو فکر پیدا کړو، او فکر او انګیزه دا ده چې موږ د په ملي کچه باندې یو داسې سټراټیژي او داسې تګلاره د کاروبار او د تجارت ولرو چې هغه د عرضه او د تقاضا په اساس باندې وي. موږ په هیواد کې څومره هغه لرو، څومره اړتیا لرو، او د هغې اړتیا د پوره کولو لپاره د کومو هیوادونو سره موږ ټریډ او سوداګري کوو. دا ټوله نه مهمه خبره ده چې د دې ارقام موږ یو تجار ته ورکو، او تجار دغه وزارت که چیرته دا پالیسي لري دا باید تجار سره وصل سي. تجار باید په مارکیټ کې دا انګیزه ولري چې زه دغه شی له دغه هیواد نه کولی سم واخلم، او دغه آپشنونه ما سره نور هم موجود دي. که چیرته زه د پاکستان نه ترکاري باب اخلم، که زه د پاکستان نه نور داسې دوا اخلم، زه کولی سم له چین هم واخلم. هیڅ چا دا فکر نه کو چې زه چین نه هم دوا اخیستلی سم. هیڅ چا دا فکر نه کو، په یو ډېره کمه فیصدي باندې د بنګلادیش نه دوا راتله. هیڅ چا دا فکر نه کو چې زه بنګلادیش نه هم دوا افغانستان ته واردولی سم. ډېر داسې نور هیوادونه، حتی ایران، د ایران په شمول موږ کولی سو چې ایران نه موږ دوا وارد کړو. ولې موږ دغه آپشنونه چې دا دولت کولی سي چې دغه زمینه سازي تجارانو ته هم فکر ورته ورکړي، هم انګیزه ورته ورکړي، او هم پلان او پالیسي ورته ورکړي چې زموږ داخل اړتیاوې د دغه آپشنونو نه پوره کولی شو. بخیر و سلامت اوسئ. اسلامي صاحب، زموږ یوه اساسي مسله دا د معادنو لرل دي چې دا د افغانستان لپاره ډېره غټه سرمایه ده، د ټولو افغانانو ګډه سرمایه ده. یو ځل چې یو قرارداد چینایانو ته ورکړل سوی و په شمال کې د نفت و هغه د ځینو ناغړیو له وجې هغه یو 25 کلن قرارداد بیرته لغوه شو. یعنی افغانان باید په دې کې څه له احتیاط نه کار واخلي، کنه چې داسې ستراتیژي او پالیسۍ ځان ته جوړې کړي چې یوازې دا باید چینایان نه وي چې ټول قراردادونه واخلي، یو اوپن رقابت یو اپورچونیټیز د ټولو لپاره چې ټول هسې پکې ګډون وکړي، او نور سرمایه ګزاران مثلا ترکان پیدا کړو، ایرانیان پیدا کړو، امریکایان پیدا کړو چې هغوی داسې سرمایه ګزاري پکې. او بل دا چې یو عمومي اطلاعات مشخص خلکو ته ورکړو چې دا قرارداد دغه کس ورکړل سوی، داسې عواید ترې راځي، دغه کې مصرفېږي، دغسې خلک ترلاسه کوي. ګورئ، مونږ او تاسو دغه همیشه چې وایو چې دغه معادن د یو ملک یو اقتصادي تکیهګاه ده، او افغانستان الحمدلله اوس معادن لري او تر اوسه نه دي استخراج شوي. یعنې معنا ده چې مونږ او تاسو تر اوسه پورې د معادنو په استخراج کې د اطفالو د اقتصادي طفل هغه لرو، مثال لرو. څه معنا لري چې مونږ او تاسو هغه کچې ته نه یو رسېدلي چې مونږ په خپله باندې د معادن راوباسو. زه به یو مثال درکړم. کله چې پاکستان غوښتل چې مثلا د خپلې اوسپنې نه استفاده وکړي او دغه موټر ته تولید کړي،
دوی د ټیوټا کمپنۍ سره وروره 10 کاله یو قرارداد وکړو او په دې 10 کلن قرارداد کې دغسې اصول تعریف شول چې هغوی خپلې ګټې پکې یعنې تعریف کړی شوی خپل ګټو ته یې یو تعریف ورکړو هغه دا و چې باید موږ ته اولینه بند یې دا و چې مسلکي متخصص خلک چې د موټر په جوړولو په مختلفو برخو کې باید موږ ته تربیه کوي د 10 کلونو لپاره تاسو سره نه ټکس اخلو نه د برق هغه اخلو د معادن دغه کومې ریسورسز یا منابع چې د موټر په تولید کې استفاده کوئ که هغه انرژي ده که هغه اوسپنه منابع دي که نور دي تولید یې کوي د 10 کلونو نه وروسته چې څومره فایده په 10 کلونو کې تاسو ته راځي که په هر مارکیټ کې خرڅوئ خرڅ کې موږ ته د فایده د تاسو ده خو د 10 کلونو نه وروسته چې د پلان د ټکنالوژي د هر څه چې تا انسټال کړي دا به موږ ته پاتې کیږي دې نه وروسته به موږ موټر تولیدوو ورور هغه ټیوټا یې په سوزکي بدله که اوس په مارکیټ کې خپل تولید لري بیا هم موږ او تاسو دې نتیجې ته راځو کله چې موږ او تاسو د کومو ملکونو سره یو اقتصادي قرارداد تعریفوو په هغه کې باید داسې نه وي چې وروره ته د معادن راشه چین ته ورته وایي چې ته د مسو عینکو معادن راوباسه او نور یې وروره د یو قیمت په مقابل کې موږ ته قیمت راکړه یویسه دغه ځکه چې دغه یو شی بې ارزښته دی کله چې ته وروره دغه تولیدات بیرته په خپل ملک تولید کې یعنی د دې په اساس باندې تا ته د مارکیټ هغه تقاضا معلومه ده ځکه د اقتصاد علما وایي چې عرضه چې ده په خپله یو جنس ته تقاضا پیدا کوي او قیمت منځته راځي زه داسې وایم چې موږ او تاسو ټولنیز خدمات دي څه دي قرارداد په کوم بندو په اساس در کومه عواید باید څنګه راشي پروسس د خام موادو باید په کور دننه وشي شریکان دې باید افغانان اوسي موږ او تاسو په اقتصاد کې یوازینی شی دغه ډیټا ساینس چې ورته وایي چې دا نن سبا په معلوماتو کې خلک دکتورا کوي دا په اقتصاد او په سیاست کې یو اهم رول لوبوي ځکه ته دې دغه رایول یا هغه دښمن چې په مقابل کې د دی ته د هغې نه خبرېږي چې هغه څه ستراتیژي لري بله مسله دا ده چې موږ او تاسو باید د دنیا نه دغه معلومات راوخوځوو وپوهېږو چې کوم ملک په کوم شي کې متخصص دی ځکه دا خو موږ او تاسو ته معلومیږي چې ټول هر یو ملک خپله تخصصي رشته لري چې په دې کې متخصص دی کوم معادن کومو ملکونو سره په قرارداد وکړو کومه فایدې دي موږ پکې مشتمل دي هغه مشترک المنافع باید هغه وکړو او درېیمه خبره بله دا ده چې موږ بیرته موږ همغه حالت ته راځو چې داخلي اقتصاد دی دا باید موږ او تاسو وده ورکړو مسله دا زه ګوره موږ او تاسو په افغانستان کې مشکل دا دی که موږ او تاسو د یو بوټ یو دکان ته ودرېږو او څوک راته ووایي چې دا په افغانستان کې تولید شوی دی او د دې په مقابل کې دغه د چینایي هغه دی موږ هغه چینایي اخلو خو هغه افغاني بوټ نه اخلو ولې انشاءالله اوس به افغانانو دغومره نه مسله دا ده چې موږ او تاسو ګورئ دا په اقتصاد کې یوه مسله ده که چیرته ته یو داخلي سرمایه ګزار د پښو باندې راوباسې باید هغه اشخاص افراد چې په یو ملک کې موجود دي د ټول ملکونه که د هیسټري یا تاریخچه مطالعه کې په همدې شکل کې دوی اول شکل کې وروره د خپل تولیدات اخیستي ورور هغه سرمایه گذار یې تقویه کړی دی بیا وروسته سرمایه گذار په دې شکل کې شوی چې وروره د کیفیت باید د مارکیټ د رقابت کوونکو سره باید یو شان کړم. ډېره زیاته مننه کوم جامع صاحب د وخت جګړې او د ټوپک هم په افغانستان کې پای ته رسېدلی البته افغانانو حکومت به د هغې لپاره چمتووالی خپل لري خو وخت دې ده چې افغانان په بشري قواو په ټکنالوژي او په اقتصاد او په رغونه باندې کار وکړي د دې لپاره کافي اقدامات چې څومره شوي دي نور هم باید ترسره شي نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته پام وشي. جګړه چې وایي یوازې موږ د خپلواکۍ او ځاني دفاع لپاره کړې او دا یو انساني اړتیا او د ټولو الهي او حتی بشري ادیانو اصل و. افغانان له تاریخي اړخه په سیمه کې د اقتصادي نبضونو سرلاري وو ټول اقتصادي کوریډورونه زموږ له وطن او زموږ د وطن له اقتصادي لارو تېر شوي دي. په د وروستي 100 کال کې چې افغانان زموږ جغرافیه بې ثباتۍ ته ورټولوهلې شوې ده دا زموږ د ملت د ارادي غوښتنو یا د جګړه مار خاصیت پر اساس نه وه بلکې دا د استعمارونو د مصلحتونو او لویو ګټو په اساس و دا مسؤلیت موږ ته راګرځېدو او دا مسؤلیت موږ ته ولاړ ده او دا د تاریخ لویه پوښتنه ده چې موږ څنګه وکولی شو د جګړې لکه څنګه چې اوس هم له خپله کور ایستلي دا جګړه د تل لپاره له کور څخه وباسو پر دې زموږ پر اوږه باندې ټوپک راکېنه دي او دغه جنتي وطن د خپلو پریمانه ارزښتونو او الهي رحمتونو پر اساس باندې په خپلو پښو ودرو. زما بحث دا ده چې
د دې لپاره بنیادي شیان چې دلته مشرانو دوستانو یادونه وکړه لومړی څه چې موږ کم درلود هغه په افغانستان کې امنیتي ثبات امنیتي ثبات د اقتصادي ثبات ترغون تبدیلي او په لوی کې د خوځون بنسټ ده دویم مسله دا و چې افغانستان په داسې وضعیت کې ده چې د پردیو ملي پریکړې او لومړیتوبونه د افغانانو د ارادې پر اساس کېږي دریم مسله دا ده چې افغانان وروسته له نیمې پېړۍ څخه په داسې وضعیت کې دي چې سوله یې تپلې نه ده بلکې سوله یې د ثبات دی ارزښتونو په اساس دی څلورم مسله دا ده چې افغانستان داسې یو سیاسي بهیر پیل کړی دی چې نړۍ د کابل پریکړې د دوی د غوښتنو او د سیمې د پیوستونونو او تړلتیاو پر اساس کړي پنځمه مسله دا ده چې افغانان پر یو مرکزي نظام داسې مرکزي نظام لور ته روان دي چې کله هم ولس نور په افغانستان کې جګړې طرفدار نه ده زه په دې باور یم چې که اوسنی پیل کړی سیاسي بهیر چې لا هم چټک سي او زما باور دا ده چې موږ باید په یو وخت باندې له امریکا چین روسي او اروپایي ټولنې سره ستراتیژیک تعاملات ولرو زه پر دې باور یم چې موږ به دا د پیړۍ شاتګ په کلونو کې جبري کوو افغانان دې درک لري او په دې باور دي چې دا هیواد باید سال سي د دې هیواد په هیڅ کونج کې هیڅ افغان دا فکر ارمان یې دا ده چې افغانستان د سیمې د رنګینو او ښیښایي محلونو په توګه باندې وګوري او زه په دې باور یم چې موږ دا ظرفیت لرو خو یو څه چې د افغانستان دښمنان نه غواړي هغه له نړۍ سره د افغانستان پراخې اړیکې دي یو څه چې د افغانستان دښمنان نه غواړي هغه د افغانانو خپلمنځي وحدت ده یو څه چې د افغانستان دښمنان نه غواړي هغه د افغانستان ښه ورځ موږ پر دې باور یو چې موږ د ټولو ښو لایق یو او کافي تاریخي تجربو سره مخ یو او په دې ظرفیت لرو چې هم له خپل اقتصادي منابعو څخه ګټه واخلو هم له سیمه ییزو بازارونو څخه ګټه واخلو هم خپل تولیدات په صنعتي او مډرنو میراونو بدل کړو هم له نړۍ سره داسې تعاملات وکړو هم خپل جیوپولیټیک په داسې اقتصادي اړتیاو باندې بدل کړو چې هم زموږ ثبات وساتي هم په عین حال کې په سیمه ییزو معادلو کې د افغانستان کردار او هغه تاریخي احمد شاهي دکتورون او میرویسي د لوري وفالو کوم چې دغه جغرافیې ته یې عظمت سترتیا او بر وبخلی اوس داسې یو پل شوی دی چې افغانستان دې لور ته ځي اوس داسې یو پل شوی دی چې د کابل مرکزي اقتدار څوک تکفیروي نه اوس داسې یو پل شوی دی چې هیڅ فتوا د کابل پر ضد نه ورکړل کېږي اوس داسې یو پل شوی دی چې مرکزي اسیا افغانستان خپل اقتصادي شرک بولي او زه په دې باور یم چې د هند په شمول پاکستان هم د افغانستان دا واقعیت مني ځکه موږ یو ملت یو او یو ملت هغه ملت یو چې په سیمه کې د ټولو انسان سازو او ثبات فعالو حرکتونو او نبضونو ملاتړي وو او ځکه زموږ تمدن او هویت پر جګړه سوله مذاکره او ښه ژوند ولاړ ده زمان صاحب دا بحث هم راټولوو د اوس لپاره افغانستان په کومو دوو مهمو لومړیتوبونو باندې تمرکز کولی شي چې هغه په اقتصادي رغونه کې اقتصادي پراختیا کې اساسي دي اوسنی حالت چې فعلا دوام لري په دغسې یو حالت کې افغانستان که چیرته دا جګړه لنډ وخت کې راټولیږي چې داسې اټکل کېږي چې شاید زر وخت کم وخت کې راټوله نسي کم تر کمه وخت شاید 2 میاشتې وي ولې کوم اټکل چې شوی ده هغه د 6 میاشتو نه تر 2 کلو پورې ده یعنی چې دغه 6 میاشتو نه تر 2 کلو پورې شاید د جګړې نه وروسته هم تاثیرات په اقتصادي لحاظ سره په دې منطقه باندې پاتې سي که چیرته دغه د جګړې تاثیرات چې د امریکا او د اسرائیل او د ایران ده دغه تاثیراتو ته وګورو افغانستان ښه ده چې افغانستان د اوږدمهاله پروژې د تر یو وخته پورې سټاپ کړي یعنی زه دغه اوسني حالت چې په کتلو سره ځکه په کار ده چې افغانستان داسې هغه د کیش او د نقد په حالت سره یو څه ځان وساتي ځکه دغسې یو حالت چې کله راپېښېږي نړۍ اقتصادي رکود ته ځي نړۍ اقتصادي ریسیشن ته ځي چې موږ اکنامک ریسیشن ورته وایي دغسې یو حالت ته چې کله نړۍ ځي نو ټول هیوادونه که هغه اشخاص دي که هغه هیوادونه دي که هغه غټې کمپنۍ دي هغوی د سرمایه ګزارۍ له حالت نه د پسنداز او د سیوینګ حالت ته راځي چې هغه ځان سره پیسې وساتي ځکه چې داسې یو کرایسس او داسې یو حالت چې واقع کېږي چې هغه اقتصادي رکود ته خبره ځي اقتصادي یو بحران ته ځي د اقتصادي بحران نه د ژغورلو لپاره که اشخاص دي هغه ځان لپاره یو څه سیوینګ کوي یو څه پسنداز کوي ځان ساتي ځکه چې که داسې یو حالت راغی د ځان د ساتنې لپاره باید یو څه ولري که هغه هیوادونه دي هیوادونه د دغسې یو بحران اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره دی باید ځان سره یو څه پانګه ولري یو څه سرمایه یو څه ریزروز ولري
چې ځان پې وچلولی سي، د اقتصادي بحران نه د خلاصون یو لاره ځان ته پیدا کړي. بل بدیل لارې دي. مونږ چې کوم د منځنۍ اسیا بدیله لاره ده، دې باید نور هم فوکس زیات کو، ځکه مونږ د نفتو په داسې یو حوزه کې قرار لرو، ځکه چې دا جنګ په تقریبا په نفتو باندې جوړ ده، او د نفتو یو غټ بحران سره شاید که دا جنګ دوام وکړي، د نفتو یو غټ بحران سره نړۍ واقع کیدونکې ده. که چیرته د دغسې یو حالت ته مونږ فکر وکړو، مونږ په یو داسې ستراتیژیک نقطه کې قیام لرو چې دا نقطه د افغانستان لپاره یو حیاتي نقطه ده، ځکه دا د نفتو هغه حوزه ده چې مونږ یو طرف ته ایران لرو، د ایران استخراج او د هغې د تیلو نه استفاده کولی سو، بل طرف ته د روسیې، د قزاقستان، د قرغیزستان تیل لرو چې دې نه استفاده کولی سو. فعلا افغانستان د قرغیزستان او د قزاقستان تیل استفاده کوي، ځکه د تیلو قیمت تر اوسه پورې په کنټرول کې ده. ولې دغه نفتي حوزه مونږ ته یو ډېر ښه ثبات راکولی سي او د دغسې یو بحران نه مونږ ساتلی سي د نفتو. ولې بیا هم په لویه کې که نړۍ د اقتصادي بحران سره واقع کیږي، نو افغانستان د ځان د ساتنې لپاره یو ستراتیژي باید ولري، او دا ټولو نه مهمه خبره ده چې مونږ باید هم اشخاص، هم کمپنۍ او هم هیواد د دغسې یو بحران د ساتنې لپاره یو ستراتیژي مخته ولرو. کور دې ودان ډېره زیاته مننه کوم. اسلامي صاحب، ستاسو په نظر چې موږ په کومو پالیسیو باندې، په کومو لومړیتوبونو باندې تمرکز کولی شو؟ دې ته په کتو چې امارات هم ډېره زیاته هڅه کوي د مرکزي اسیا هیوادونو سره، نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي، ځکه چې پاکستان د دې خوا فشار راوستی او ایران خو هغسې په یو جنجال کې ښکېل ده. ګورئ، مونږ او تاسو یعنې په یو ډول دغه جنګ دې خوا جغرافیې ته راغلی دا خو چې دی یوه مسله دا ده چې که افغانستان غواړي چې مثلا په دغې بحران حالت کې چې مثلا اوس موجود دی، کیدای شي لکه هغه اروپا چې د ګریټ ډپریشن یا د غټ رکود په حالت کې ځان وساتلو او هغه یې تنظیم کو. یو دا دی چې مونږ او تاسو دغه منابع دي باید امارت اسلامي د دې لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي چې دغه منابع په مکمل شکل باندې باید دا وساتل شي، که استخراج کیږي هم یو ځای وساتل شي، ځکه چې دغه جنګ چې دی د منابعو هغه مصرف منځته راوړي. کیدای شي دغسې هیوادونه زمونږ منابعو ته په دغه جنګ کې ضرورت ولري، نو مونږ او تاسو کولی شو چې دغه منابع په هغه قیمت باندې په دوی باندې وپلورو چې د مونږ او تاسو دپاره ښه ریونیو یا ښه فرض مثال عاید حکومت ته ورکړي. دوامه خبره بله ده چې مونږ او تاسو ورو ورو د دغې شکل ته ولاړ شو چې مونږ او تاسو یو داخلي صنعت یا یو داخلي انډسټریالایزیشن منځته راوړو. یعنې مونږ او تاسو کم از کم باید د خپل منابع چې د خپل تولیدات چې اوس هم کومې فرض مثال فابریکې یا شرکتونه دي، دغه ته تقویت ورکو. هغه خارجي تولیدات چې افغانستان ته منځته راځي او د هغې متبادل په افغانستان کې تولیدیږي، باید دې ته تقویت ورکو. هغه باید هغه نه یو نقطې ته اشاره کوم. په افغانستان کې دغه فرست ایډز، دغه غوړیو، دغه وړو، دغه مسایلو کې کولی شي افغانستان یو څه خپله پانګونه قوت په ده کې زیات کړي، چې هغه د اقل له دغه اړخه په خپل ځان تکیه ودرېږي. دا وړه مجبور نه شي چې د خوراکي توکي له بهره راسي، اوس که دا لارې وړې بندې سي، یو جنجال زیات سي، خو امکان لري چې دا شخړه نور هم هواره سي. په انرژي کې به یو څه ګزاره وشي، خو حداقل په دا خوراکي توکو کې مونږ او تاسو اتکا ولري په ځان. افغانستان خو یو اصلا بنسټیز هر ملکونه ځان ته اقتصادي هغه لري. افغانستان چې یو زراعتي اقتصاد دی او دا باید مونږ او تاسو ومنو. او د دې د وجې نه په زراعتي اقتصاد کې یوه تیوري ده، هغه تیوري داسې وایي که چیرته حکومت غواړي چې یو ملک په زراعتي شکل باندې چې هغه زراعتي اقتصاد لري تقویت ورکړ شي، هغه باید دغه توکي د هغه نه د دهقانانو نه باید په لوړ قیمت باندې واخلي، هغه ذخیره شي او بیرته یې په دغسې قیمت باندې مارکیټ ته ورکړي، تر څو چې دا خلک د دې نه. او بله دا ده چې مونږ او تاسو دغه کله چې دغه بحرانونه منځته راغلل په افغانستان کې، مونږ او تاسو دغه د زراعت په برخه کې هغه متخصصین یا هغه دهقانان یا هغه کارکوونکي چې هغوی کار کولو، هغه څه شی وکړو، هغه ډسپلیس شول، یعنې هغه د یوه ځای نه د کلیو نه راغلل، ټول په کابل باندې برډن شو او دلته دغه منابع تقسیم کې مسله منځته راغله. اوبه هم وروره د خلکو خبره په ختمېدو شکل حالت کې شوې، ځکه څومره چې هغه راځي ایکسپلوژن آف پاپولیشن راځي دلته مشکل کی. نو مسله داسې ده چې دغه هغه مځکې چې هغه د زراعت
دپاره آماده وي هغه اوس څه شی دي خالي پاتې دي نو که حکومت بیرته وکولی شي چې هغه ځمکې چې هغه زراعتي ځمکې دي هغه بیرته تقسیم کړي بیرته هغه متخصص کادر هلته ولاړ شي آفرین د دې د وجې نه زه ویلی شم که موږ او تاسو اصلي هدف د اقتصاد همدا دی چې د ضروریاتو پوره کول دي نور خو لږ ژري چې دی هغه وروره که ته یو سمارټ فون ونه لرې ته نه مړ کېږې خو که چېرته اوړه نه وي غوړي نه وي غذایي مواد نه وي ته ژوند نشي کولی او دغه ضروریات دی نو حکومت باید دې ته متوجه شي چې هغه مځکې چې هغه خړو بونه پاتې دي هغه بیرته تنظیم کړي بیرته د هغه دپاره اوبه تنظیم کړي چې خلک ولاړ شي هغه وکري بیرته د افغانستان دغه حاصل لوړ شي ورسې خبرې هم ستاسو اخو جاوید صاحب مهرباني زما باور دا ده چې په لوی کې افغانستان د ایران او منځني ختیځ په اوسنۍ جګړه کې له سیاسي اړخه سیمه چې یو سیاسي تبدیلي ته ورځي له لویو ستراتیژیکو فرصتونو سره مخ کېږي چې هغه غټ بحث دی د جغرافیې جیوپولیټیک بحث ده او د افغانستان د بهرني سیاست سرلارې زه په دې باور یم چې دې ته متوجه دي او متحقق صاحب وروستۍ وینا کې دغه سروکي ډېر ښه پیل شو دویم مسله دا ده چې د افغانستان د تیلو په جګړه کې او د تیلو د اټومي قدرتونو په سیمه کې د دې پراخ فرصت لري او هغه مصرفي لګښتي ارزښت په کتو سره چې خپلې بیې او لګښتونه وساتي او د افغانستان دغه بازار له سختې بېثباتۍ سره مخ نشي دریم مسله دا ده چې موږ په لوی کې د دغه ټکر برخه نه یو له سیاسي اړخه بنان د دې بیه او ریسک اخیستل له موږ څخه چې د افغانستان سیاسي ثبات وګواښي ډېر به کم وي هغه څه چې له جنوب څخه په موږ باندې په اوس کې تعمیلیږي دا په لوی کې د یوې پروژې او قراردادي حالت محصول ده چې د دوی شپږ څلوېښت سلنې اقتصادي بیې بېلګه ده هغه څه چې په افغانستان کې د نظامونو ستراتیژیک عمق ساعتي او پر لوی کې اقتصادي اغیزې پرې ډېرې کمې وي هغه د افغانستان د ملت وحدت ته او پر مرکزیت باندې باور او سولې ته ژمنتیا ده او په لوی کې زه په دې باور یم چې د دوستانو مشورو او د دوی وړاندوینو په کتو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت اقتصادي لیدلوري اقتصادي سیمه پاله دکتورین او په لوی کې مخ پر ودې سیاسي اړیکې چې البته دا باید لا هم پراخې شي افغانستان ته د یو روښانه او تر یو حده د مطمئن راتلونکي زیری لري خو بیا هم کار کول پکار ده پر لوی کې د افغانستان لکه څنګه چې یادونه وشوه د افغانستان د ملي اقتصاد پیاوړتیا پکار ده او د داسې ظرفیتونو لور ته تګ پکار ده چې د افغانستان تولیدي اقتصاد او زموږ خامې منابع په صنعتي ظرفیت باندې بدل کړي او دا د افغانستان اتکا راکمه کړي ښه بیلګه یې دا ده چې موږ په تېرو نږدې څه باندې اتو میاشتو کې له پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د بدیلو اقتصادي لارو چې لارې البته په اوسنیو نړیو کې یو د اقتصاد یو اصلي اړتیاو څخه ده افغانستان وکولی شو د مرکزي اسیا د ظرفیت کارولو سره د سویلي اسیا له فشار څخه ځان وساتي لارې باید پراخې شي سیاسي اړیکې د دې ټولو مهمې دي د اوسني مرکزي اقتدار او ملي ثبات پیاوړتیا ډېره مهمه ده او د ډلو د حکومت پر ځای باندې د مرکزیت دوام دا د افغانستان د ښې راتلونکي زیری لري په خیر او سلامت اوسئ جاوید صاحب او اسلامي صاحب او زمان صاحب ډېره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه د خدای په امان